راځئ د زده کړې داسې وبولو چې دا د موږ او تاسې لومړنۍ اړتیا ده چې د وخت مدیریت که موږ ونه لرو هیڅ شی نشو کولی. د کار اوسنی قوام په افغانستان کې ټوله ځوانان تشکیلوي. احسان الله احسان یم د پکتیا ولایت په ریبزازي ولسوالۍ کې زیږېدلی یم. لومړنۍ زده کړې مې هم هماغلته په خپل کلي کې کړي دي د اسکندر خیلو په عالي لیسې کې. د هغې نه وروسته چې زه کله په 2012 کال کې د پکتیا د کمپلیکس انسټیټیوټ نه خلاص شوم، فارغ شوم، نو بیا راغلم کابل ته. کاري مسؤلیتونه په کابل کې وو. د کار د جریان نه وروسته زه په 2015 کال کې مې په پوهنتون کې داخله وکړه او په 2019 کال کې بالاخره د اداره او تجارت په برخه کې د ما لسانس زده کړې مې پای ته ورسولې او د پوهنتون نه فارغ شوم. په هیواد کې دننه د بیلابیلو رسنیو سره کار کړی دی او کار مې د خبریالۍ نه شروع کړی، د ریپورټرۍ نه بیا وروسته د ټیکس ایډیټرۍ ته راغلی یم، د متن ایډیټرۍ ته، د متن ایډیټرۍ نه د خبرونو د مرستیال مدیر په توګه مې کارونه کړي دي، ان د خبرونو د مدیریت تر کچې پورې مې په رسنیو کې کار کړی دی. هر هغه څوک چې د ښوونځي دوره پیلوي دا انګیزه ځان سره خپلوي چې د راتلونکي کې باید څه واوسیږي. کله چې پوهنتون ته ځي نو په هماغه انګیزې باندې د خپل درسونه او خپل علاقه تعقیبوي چې د پوهنتون نه فارغ شي، د مهارتونو په عملي کار کې مهارتونه خپلوي او دغه راز د زده کړو په جریان کې مهارتونه، دا ټول مهارتونه کولی شي چې د یو انسان نه یو مسلکي کس جوړ کړي. د بریا لپاره تر ټولو اوله مهمه چې دا انګیزه ده، چې ته باید انګیزه ولرې او د انګیزې په اساس باندې خپل اهداف وټاکې او د هغې دپاره کار وکړې، د خپل مسلکي ظرفیت نه د استفاده وکړې، هغه مهارتونه چې تا ترلاسه کړي د هغوی نه استفاده وکړې، ته حتما هدفونه ترلاسه کولی شي. کله چې د هدفونه ترلاسه کړل نو ته به په ژوند کې خپله یو بریالی انسان یې. دغه راز ما شخصا د مکتب له دورې نه نیولې، د ښوونځي له دورې نه د پوهنتون دورې پورې ډېر سختۍ ګاللې دي. هغه سختۍ که د ما د امکاناتو له پلوه دي، که هغه د نورې کاري ننګونې وي، د هغې په اساس دي. نو کله چې د موږ پلانونه معقول وي، جوړ وي او اساسي وي، نو دا د مبارزې په نتیجه کې ډېر ښه تمامېدلی شي او موږ خپل هدف ته نږدې کوي. هیڅ کله پرمختګ د زده کړو، د سواد نه، د تعلیم نه ممکن نه دی که هغه د یوې ټولنې پرمختګ وي، که هغه د یو مملکت پرمختګ وي، که هغه د یو فرد پرمختګ وي. راځئ د زده کړې داسې وبولو چې دا د موږ او تاسې لومړنۍ اړتیا ده. مثلا اوبه یو انسان ورته ضرورت لري چې باید ویڅکي، خوړو ته ضرورت لري، جامو ته ضرورت لري. راځئ زده کړې هم داسې فرض کړو. د دې ترڅنګ به د خپل زده کړې مسلک کسب چې کوم دی په هغه کې به هم په ټولنه کې خپل سهم تثبیت کړی وي او مخ ته به تللی وي. نو که چېرته موږ د وخت مدیریت ولرو نو هم تعلیم ته وخت ورکولی شو، هم د کسب زده کولو ته وخت ورکولی شو، هم کورنیو ته وخت ورکولی شو، هم ټولنه کې خپل د رول تثبیتولو ته وخت ورکولی شو. هر څومره سختۍ چې وي راځئ تجربه یې کړو، د هغوی سره مبارزه تجربه کړو، د مبارزې لارې چارې ورته بدلې کړو، تغییر یې کړو تر څو یوې ښې نتیجې ته، ښې پایلې ته ورسېږو. سره مبارزه تجربه کړو. د راتلونکي کال لپاره د ما تصمیم دا دی چې زه باید په خپل مسلکي ژوند کې نور پرمختګ هم وکړم. مثلا که ما د اداره او تجارت لوستی دی، زه پکې لسانس یم، زه غواړم چې ماسټري شروع کړم. د هغې ترڅنګ مې واړه کاروبارونه شروع کړي دي، غواړم چې هغوی ته پرمختګ ورکړم، رشد ورکړم، څو د کار اوسنی قوام په افغانستان کې ټوله ځوانان تشکیلوي. د ما غوښتنه، د ما هیله، د ما پیغام دوی ته دا دی چې دوی په خپل ظرفیت باندې کار وکړي، زده کړې وکړي، مهارتونه ترلاسه کړي او د کار بازار ته په یوې قوي انګیزې او په یوه قوي ظرفیت باندې وړاندې شي. زه غواړم افغانستان داسې یو قدرت وګورم چې هم په ټکنالوژۍ باندې سمبال وي، هم اقتصاد پیاوړی وي، هم د زده کړو سکتور پیاوړی وي، تقویه وي. نو دا هغه څه دي چې د ما هیله او ارمان دی د افغانستان دپاره. زه یو مترقي افغانستان غواړم او زه د یو صنعتي افغانستان په هیله یم.